تیارې رڼا کوو وطن رڼا کوو. سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او وطنا دغه شاوخوا شپږ کلي رڼا کېږي. کور د اتلانو مرګ یې په دښمنه دا کلي دغسې وران شوي دي چې دا کورونه جوړ شي مطلب جمع را روان دی په دې خیمو کې. د دې خلکو کورونو ته موږ نن رڼا برابرو او دا د ژوند تر ټولو ښه ورځ ده او په دې ورځ باندې موږ ویاړو. ستا ساتل فرض په موږ د هر ټپ د درملانه کوو. ستا ساتل فرض په موږ د ودیرو کلي ته او ګربزو کلي غونډۍ شادي کلي بنغاړه بعضې یو څو نومونه د کشني دومره خوشحاله دي او دومره احساس چې دا بلپونه اوس نه ځان سره لګولي دي لکه دې خلکو د دې زلزلې شپې نه را دې پله برق او رڼا نه ده لیدلې. ستا ساتل فرض په موږ خوشبختانه دانستیم که به یک سال ده فامیلی که ما یادداشت کرده بودیم روشنایی را آوردیم در خانه شما. سلام وطنا ښوونځي کې واقعا اړتیا وي دا ورسره مرسته وشوه. یاره ستا بیا راغوانه کوو. سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او وطنا سلام وطنا کور د اتلانو مرګ یې په دښمنه سلام وطنا ژوند ته ژوند تا ته ژوند سوچ مونږ یو ژوند دی ژوند ته ژوند تا ته ژوند هر خطر وړو په تندې ژوند ته ژوند تا ته ژوند مونږ یو ستا تو غوندې ژوند ته ژوند تا ته ژوند ختموو هره په دې ژوند ته ژوند تا ته ژوند ستا دفاع کې ګړندې ژوند ته ژوند تا ته ژوند مونږ لښکر یو میوندې سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او وطنا سلام وطنا کور د اتلانو مرګ یې په دښمنه سلام وطنا ته یې ډېر نرم مسکن ته یې ځاله د زمریانو ته ته یې ډېر نرم مسکن یې ټاټوبی د میړانو ته ته یې ډېر نرم مسکن ته یې کور د غزنویانو ته ته یې ډېر نرم مسکن کنانه یې د غازیانو ته ته یې ډېر نرم مسکن آرامګاه یې د ولیانو ته سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او وطنا سلام وطنا کور د اتلانو مرګ یې په دښمنه سلام وطنا ستا ساتل فرض په موږ لا حرم نه دې ساتنه کوو. ستا ساتل فرض په موږ د اثارو دې پالنه کوو. ستا ساتل فرض په موږ د هر ټپ دې درملنه کوو. ستا ساتل فرض په موږ یاره ستا بیا راغوانه کوو. ستا ساتل فرض په
سامون لظالم ندی پښتانه کو ستا ساتل فرض. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. الحمدلله درنو لیدونکو، تاسو د افغانستان کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار دره کې او داسې بیلابیلو نورو سیمو کې شاهدان وئ چې له بده مرغه زلزلې پیښه رامنځته شوې وه چې ډېر زموږ هیوادوال پکې زیانمن شو. موږ پکې پخوا هم خپرونې درلودې چې تاسو به لیدلې وي او دغه تیره خپرونه موږ دلته درلوده چې په دغه کلي کې دغه د ودیرو کلي په نامه یادېږي. دلته مو یو سروې ترسره کړه په مزار دره کې ودیرو کلي کې. هغو اړتیاو ته چې د دې خلکو اړتیا وه فعلا ورته ډېر دوی ضرورت درلوده، نو د هغې په اړه مو وپوښتل او له نیکه مرغه زموږ سره چې هغو بنسټونو د دې ترڅنګ زموږ ځینو مسافرو هیوادوالو مرسته کړې وه. موږ وتوانېدو چې شپږو کلیو ته یو ځل کې د برېښنا سیستم برابر کړو، د رڼا سیستم برابر کړو. دغه همکاري چې د سنرایز افغانستان چینل او د دې ترڅنګ د اخلاص خیریه بنسټ لخوا چې اخلاص خیریه بنسټ زموږ د افغانانو دی په انګلستان هیواد کې، هلته زموږ ځینې هیوادوال دي چې هغوی دغه لاره چاره مخ ته وړي، دغه بنسټ یې جوړ کړی او خپل کاروبار چې هلته لري د هغې کاروبار څخه کومه ګټه وټه چې لري تل یې هڅه کړې له هغه ګټې وټې څخه یوه اندازه مرسته پیسې هم په دغې بنسټ کې یو ځای کړي او د دې ترڅنګ له نورو هیوادوالو څخه مسافرو څخه هم مرستې راټولوي او په بیلابیلو بنیادي بنسټیزو کارونو کې دلته په افغانستان کې مصرفوي او تل هڅه کوي چې د بېوزله اړمنو خلکو هغه ستونزې هم حل کړي څومره چې د دوی له توانه پوروي. بس د سنرایز افغانستان او د دې ترڅنګ د اخلاص خیریه بنسټ په همکارۍ او زموږ د وطندارانو له برکته دا ټول هڅه زموږ د هغو هیوادوالو ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې اوسیږي، مسافر دي خو وطن یې نه دی هیر، خپل وطنوال یې نه دی هیر او هڅه یې وکړه په دغې سخت وخت کې مرسته وکړي په بیلابیلو برخو کې چې د هغوی دغسې $100 $50 $200 هر چا چې څومره توان پوره و له موږ سره یې همکاري وکړه او موږ هم د دې خلکو له اړتیا او ضرورت څخه خبر شو. فعلا ډېره بنیادي اړتیا د دې ترڅنګ هغه ضروري برخه چې وه د روښنایي وه، د رڼا وه، د برېښنا وه چې موږ وتوانېدو 110 کورنیو ته دغه ستونزه حل کړو. د ودیرو کلی دی او دغسې شاوخوا دغه ټول شپږ کلي چې دی موږ ورسره هڅه وکړه چې مرسته وکړو. واقعا دا په مزار دره کې یوه لرې پرته سیمه کلی او برخه یې ده چې دلته نو په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره هم د دغه کلي خلک هم دغسې هغه هیوادوال چې هڅه کوي له دغې برخې سره مرسته همکاري وکړي. موږ هم چې دغه دریم ځل دی چې راځو واقعا په ډېرو ستونزو مشکلاتو راځو، خصوصا عموم کې دغه لویه دره چې ده او په دې کې دا بیلابیل کلي چې دي خلک د سړک د ډېرو لوی مشکل سره مخ دي چې دا موټرونه په ډېرو ستونزو باندې راځي. خو هڅه مو وکړه له نیکه مرغه چې دا مرسته مو راورسوله. دلته به په دغه 110 کورنیو باندې په دې شپږو کلیو کې ویشو سپارو او انشاءالله چې دغه شپږ کلي به رڼا کوو، روښانه کوو. سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او تنا. سلام وطنا کور د اتلانو مرګي په دښمنا. سلام وطنا خیر سال صحت دې ښه دی، وخت شکر دی، تاسو ته خیرت دی، ډېره خیر راغلی. مننه او سیکزانو پېژنې؟ زه دیدارګل مې نوم دی او د دې کلي اوسېدونکی یم او تاسو له دې الله اجر درکړي، تاسو زموږ خدمت دپاره دلته راغلی یاستئ او ډېره مننه تاسو نه او الله دې تاسو له اجر درکړي په دې دنیا او په آخرت دواړو باندې. موږ او تاسو ټول سره وطنداران، ټول سره د یو هیواد وګړي، بلکل یو ورونه، بلکل یو ورونه او یو ولس په غم او ښادي کې باید سره ګډون ولرو. بلکل بلکل. اوس خو ډېره سخته ورځ په تاسو راغلې ده او اړتیا هم دا ده
چې د هر هیوادوال د هر ولس له وس او توانه څومره پوره اوسي باید ستاسو لاسنیوی او تاسو سره الله دې تاسو لا اجر درکړي او تاسو ډېر کومکونه موږ سره وکړله او ډېر دغه م وکړله او دا تکلیف د الله د طرف نه دی نو دا خو راځي نه مسلمانان نه د دې حکومت نه ما او د دې ساري خلکو نه چې موږ سره همدردي وکړله کومک یې را سره وکړ الله دې ډېر ټولو لا اجر ورکړي په دې دنیا ما په آخرت دواړو کې. ډېره مننه. تر اوسه پورې ستاسو کلي کې څومره ستاسو اړتیاوې ضرورتونه پوره شوي کومو برخو کې مرسته شوې ده؟ انشاءالله مرستې ډېرې شوې دي. لکه کومو برخو کې؟ داسې ما ته خو نومونه نه راځي داسې پړنې والا نه یم که نه خو لکه خوراکي توکي رسېدلي خوراکي توکي م رسېدلي دي اوبه م رسېدلې دي دا وړه غوړي هر څه مرستې موږ سره شوي دي د خیمو شوي دي د کمبلو شوي دي او تر اوسه پورې مو زما په نظر دا خیمې چې تاسو پکې اوسېږئ استوګنځي د شپې له خوا نو تورتم تیاره و که نه؟ او اوس هغه کومک م راغی انشاءالله دا سولرې به لګېږي دا رڼا به م پیدا شي انشاءالله ډېر کومکونه را روان دي او الله دې ټولو سره ښه وکړي چې مطلب موږ سره دې تکلیف کې ځان شریک کړو. ډېره مننه. څه غوښتنه څه هیله لرئ نور باید کومو برخو کې تاسو سره همکاري؟ بس غوښتنه دا ده نو دا ټول تاسو په خپله یې دا کلي دغسې وران شوي دي چې دا کورونه جوړ شي مطلب جمع را روان دی په دې خیمو کې لکه ښځې او ماشومان دا ساعت خو نه تېرېږي که نه بلکل نو چې دا کومکونه وشي دا کورونه جوړ شي لکه دا سربندونه دي ټول دا ځمکې شړې پرتې دي ولې م لیدلې دي او بارې م لیدلې چې دا کومکونه موږ سره وشي دې ټولو خبرو ته موږ اړتیا لرو. ډېره مننه حاجي صاحب. انشاءالله د داسې ورځې په هیله چې زه دلته دې درې ته راشم د دې درې دا ښکلاوې ننداره کړم دا سړک یې جوړ وي په ښه بڼه جوړ وي دا کلي دا کورونه دا جوماتونه مدرسې او مکمل ښوونځي مکتبونه کلینیکونه تاسو ته جوړ وي هر څه دا جوماتونه جوړ شي کلینیکونه جوړ شي دا مدرسې ټولې ګډې وډې دي تاسو هر څه په خپله ولیدل. ډېره مننه نو انشاءالله خوشحاله اوسئ. بس دعا کوئ راته بس دا خدمت دی چې دا تاسو لګیا سئ دا ټول زموږ خدمت دی که نه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. د وطن په هر لار من ده سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او تنا سلام وطنا کور د اتلانو مرګي په دښمنا سلام وطنا لښکر یو د پوهنې مونږ تیارې رڼا کوو وطن رڼا کوو وطن رڼا کوو. له نیکه مرغه هیوادوالو هغو کسانو چې اوس مهال مونږ ګورئ د مزار درې ودیرو کلی دی او نن له نیکه مرغه چې دغه شاوخوا شپږ کلي رڼا کیږي کوم سکون کوم خوند چې نن مونږ ته دغه کار را بخلی دی یاره په دې ټول عمر کې به نورو کارونو نه وي را بخلی. هغه ټیم را سره ولاړ دی چې واقعا دوی مونږ سره خدماتي برخه کې ډېر همکاري وکړه کله چې مو پلان ونیولو چې دغه شپږ کلي رڼا کړو نو د دوی شرکت ته مونږ ورغلو او کور دې ودان وي چې کله دوی خبر شو چې مونږ د زلزله ځپلو هیوادوالو سره دغه مرسته کوو نو تر خپل هغه وروستي حد او توانۍ د دغه شمسیانو د دې ترڅنګ د سولري برېښنا بیتري او داسې بېلابېل هغه وسایل چې دي په دې کې تر هغې وروستي حد او توانۍ همکاري وکړه چې په ښه بیه مونږ ته راکړي. او یوه بله ښه خبره دا چې راته یې وویل چې مونږ به تاسو سره ځو اولته به دې خلکو سره دا مرسته کوو چې دا تخنیکي چارې به یې ټولې مخ ته وړو چې زر تر زره دغه خلکو ته برېښنا رڼا روښنایي ورسیږي. مسؤل ما سره ولاړ دی له دوی سره به زه یو څو خبرې اترې ولرم. بیا هم ناصري صاحب ستړی مه شي ډېر زیات وبخښنه مونږ سره په تکلیف هېڅ خبره نشته مومن صاحب الله تاسو ژوندي لري چې تاسو د وطن د خلکو د هغه زلزله ځپلو خلکو چې ډېر زیات شهیدان هم ورکړي ټپیان هم ورکړي تاسو دې خدمت ته مټې رابد وهلي دې ته راغلي یاست او دې د روښنایي سیستم جوړوئ. کور دی ودان ناصري صاحب ژوندی اوسې آباد اوسې دغه وسایل دغه توکي چې د برېښنا یا روښنایي په برخه کې همکاري کوي دلته خلکو سره کوم ډول دي څو ډوله دي؟ دلته تقریبا مونږ یو دانه 180 واټه شیشه او یا امپیره بیټرۍ 2 دانې برقونه
دوه دانې بټنې، دوه دانې ولډرې او همدارنګه دوه دانې کنجکونه او دې ترڅنګ لین چې له سولر نه بیټرۍ ته راځي او همدارنګه د کور داخل کې رڼا لپاره کوم لین استفاده کیږي هغه ټول شیان په دې کې موجود دي. ډیر داسې کارونه به مو ترسره کړي وي، ډیر ځایونو ته به مو روښنایي وړې وي که نه؟ که رښتیا راته ووایي د کار له پیل نه تر اوسه پورې چې تاسو د وطن بېلابېلو برخو سیمو ته رڼا او روښنایي رسولې ده، کومه سیمه کې کومه برخه کې ډیر سکون و ډیر خوند و؟ مونږ خو محمد صاحب محترم ډیرو جانو ته ډیرو ځایونو کې ډیر کورونه رڼا کړي دي، هغې ته برق سیسټمونه جوړ کړي دي. خو کوم خوند چې هغه په رضاکاره کار کې ده، هغه کار کې چې هغه یې موږ غریبو هیوادوالو ته، غریبو وطنوالو ته یو څه ګټه رسوي، په بل هېڅ کې نه ده. موږ له سهاره تر اوسه پورې موږ هېڅ د ستړیا احساس نه ده کړی او په دې فخر کوو چې د دې وطن د بچو لپاره د دې د وطن د بچو په پیسو مو زده کړې کړي دي. موږ به دې ته کار کوو، که هغه شپه وي که ورځ وي، هېڅ به د ستړیا احساس ونه کوو او د افتخار ویاړو په همدې چې د دې وطن بچو ته موږ خدمت کوو. ډېر ښه. تر ټولو خوشحاله ورځ مو تر ټوله خوشحاله ورځ مو همدغه نن ورځ په دې ده چې هغه یتیمان چې هغې پلرونه شهیدان سوي، مورګانې شهیدانې سوي دي، دوی ټپیان سوي دي، د دې خلکو کورونو ته موږ نن رڼا برابرو او دا د ژوند تر ټولو ښه ورځ ده او په دې ورځ باندې موږ ویاړو. الله تعالی دې دا وطن له بدې ورځې وساتي او خدای تعالی یې نور موږ له غمونو لرې لري او دغه سیسټمونه د خدای تعالی دې ته ښه کړي او تر څو د دې هغه لومړني ضرورتونه په دې باندې حل شي. ډیره مننه ناصري صاحب. کور ودان خوشحاله شو په لیدو. ډیره مننه، ډیره مننه. نو درنو لیدونکو د سن ایچ شرکت کنه سن ایچ شرکت مسؤلو مونږ سره چې کور ودان مونږ سره واقعا ډیره زیاته همکاري وکړه له پیل نه تر اوسه پورې په دغه خدماتي او تخنیکي برخه کې لا هم دا د ماښام د له سهاره څخه تر اوسه لګیا دي خپل ټیم سره او مونږ نو له نیکه مرغه دغه وسایل دغه توکي د برېښنا په برخه کې برابر کړي دي چې دا ولډر ورته وایي، دوه دانې ولډر، دوه ګروپونه دي او دا زما په نظر بیتري کې چې وصلیږي، د دې ترڅنګ سیوچونه یې دي، دوه سیوچه، دا شیشه ده، بیتري ده، لین دی، دوه رقمه لین دی زما په نظر 15 متره له خیمې یا له کور څخه به د باندې او 15 متره هم د کوټې دننه کارول کیږي. او بله ښه خبره دا ده چې دوی تر کله پورې په دغه کمپ کې دغه خیمو کې دي هم له دې استفاده کولی شي او چې کله خپل کورونو ته ورځي هم کولی شي خپل کورونو ته دغه برېښنایي سیستم انتقال کړي. نو بیا هم هیله همدا ده له ټولو هغو بنسټونو نه، هیوادوالو نه چې هڅه وکړي په دغه سخت وخت کې چې همکاري کوي له هیوادوالو سره. تر ټولو مهمه دا ده چې یو بنسټیز کار وي چې دوی ترې تل ګټه واخلي. کنا نید غازیانو ته ته ډېر نرم اسکن آرامګاه د ولیانو ته سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو اوطنا سلام وطنا کور د اتلانو مرګي په دښمنا سلام وطنا ستا ساتل فرض پمون لا حرم ند ساتانا کو ستا ساتل فرض پمون دا اثار دی پالانا کو ستا ساتل فرض پمون د هر ټپ دی درملانا کو ستا ساتل فرض پمون یار ستا بیا راغوانا کو ستا ساتل فرض پمون لظالم ندی پښتانه کو ستا ساتل فرض پمون د وعده او د غژمان کو سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو اوطنا سلام وطنا. درنو لیدونکو واقعا چې د سکون او د خوښۍ شیبې ځکه دي چې د شاوخوا
11 شپو وروسته دغه شپږ کلي رڼا کیږي. حاجي صاحب مې تر څنګ ولاړ دی، له دوی سره به یو څو خبرې ولرم. حاجي صاحب بیا هم ستړی مه شي، جوړ په خیر. الله دې تعالی عرش درکړي، امین. که ځان وپېژنې، نوم مبارک دی، د کوم کلي خپله؟ زه د ودیرو د غزاباد د ودیرو کلي اوسېدونکی یم، او کوم تکلیف چې موږ ته پیدا شو د دې نن 11مه ورځ د الله پاک مې د تکلیف کې موږ ګرفتار کړو، او تاسو ته غټه مننه کوو چې تاسو زموږ او همکارۍ پسې راغلئ. الله دې تاسو له پوره اجرونه درکړي، پوره د قیامت کې. کور ودان حاجي صاحب خوشحاله اوسې. له شاوخوا 11 شپو وروسته له نیکه مرغه دا کلی نن شپه یو څه اندازه رڼا کیږي، خو سبا ته به مکمل دغه شپږ کلي رڼا وي. دغه شپږ کلیو کې 110 کورنۍ. الله تاسو پوره اجر درکړي په دغه ستاسو کومک باندې. ډېره مننه. دا 11 شپې مو دلته بیا څه کارول؟ د روښنایۍ نشتون له وجې څه مو کارول؟ دا بس بتۍ متۍ م لګولې په دغه نور شی نه رڼاګانې نه وې راسره هېڅ شی نه و، خاص خپلې بتۍ لګولې همدغه باندې ساتلې. ډېره مننه حاجي صاحب، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه دوستانو له نیکه مرغه چې د دغه انجنیر صاحبانو د تخنیکي چارو له برکته دا دی شیبه په شیبه دا کلی نور هم رڼا کیږي او دا سولري سیستم فعالیږي. هغه کوم تخنیکي چارې چې دي روانې دي. ژوند مزه کړې د حریات کې تل دې وي ښاد آباد د ایمان څکول ذات کې. درنو لیدونکو، اوس مهال را سره د دغه کلي یو تن مشر چا چې واقعا له موږ سره همکاري وکړه په دغه کلي کې او دغه شپږو کلیو کې چې سروې ترسره کړې او د دې ترڅنګ موږ ته د 110 کورنیو نوملیکنه وکړه چې دوی ته مرسته په سمه توګه ورسیږي. مولوي صاحب بیا هم ستړی مه شي، جوړ په خیر کولی شي ځان بیا په مکمله ډول وپېژني. خیر اوسې، مننه مومن صاحب تاسو نه او ستاسو د ټولو ملګرو رضاکارانو نه. زما نوم حکمت الله د ودیرو د جامع مسجد خطیب او امام یم. نو تاسو او ستاسو د هلو ځلو نه او د دې قربانیو نه ډېر منندوی یو او ډېر شکرګزار یو. الله دې تاسو ته او ستاسو دغې ټولو متعلقینو ته چې په دې برنامه کې سره کار کړی دی دنیا او آخرت سعادت او نیکبختۍ په برخه کې. امین. کور دې ودان ژوندی اوسې. نو تاسو خو موږ ته لیست برابر کړی او په دې کې 110 کورنیو ته دغه د برېښنا سیستم ورسېده او شپږو کلیو ته. او بالکل کوم کلیو د دې په اړه کې راته؟ د ودیرو کلي ته او ګربزو کلي، غونډۍ او دغسې شادي کلي، بنغاړه او بعضې یو څو نومونه د کشني، دې ته الحمدلله دا توضیح وشوه او دا نومونه ورسېدل. خو بعضې داسې ځایونه لکه مثال اورک او دې پله راتې جنتیانو غاړه او په دې غونډۍ کې بعضې نومونه او په دې داخل کې هم بعضې کلي کې بعضې کورنۍ دا نومونه یا زموږ د ذهن نه وتلي دي یا د یاداشت نه وتلي دي، نو دا پاتې دي. نو د دې باره کې د تاسو نه غوښتنه کوو چې دوی ته هم دا ورسېږو، نو انشاءالله ټول به سره په مساوي ډول باندې برابر شي. انشاءالله موږ به هڅه وکړو که چېرته موږ سره داسې بودیجه پیدا شو، کولی مو شو، حتما ولې نه موږ به همکاري کوو، تاسو سره به اړیکه نیسو او تاسو به بیا موږ ته لیست برابروئ. خوشحاله اوسئ. نو څه احساس لري تقریبا له 11 شپو وروسته دلته په دې برخه کې دغه شپږو کلیو کې روښنایي ګوري؟ نو مومن صاحب ته په الله یقین وکړه چې دا ولسونه دومره خوشحاله دي او دومره احساس چې دا بلپونه اوس نه ځان سره لګولي دي. لکه دې خلکو د دې زلزلې شپې نه را دې پله برق او رڼا نه ده لیدلې، نو دومره بس برقونه اوس نه ځان سره بسته کړي دي او داسې رڼا باندې خپل کور ته ویځو. نو الحمدلله ډېر خوشحالۍ احساس کوو. نور خو د الله امر و هغه وشو، خو د اوس چې دا رڼا راغله، رڼا خپله یو بهترین نعمت دی. نو الحمدلله ولسونه ډېر خوشحاله دي. احساس یې تاسو ګورئ، دا بلپونه ځان ته دلته لګولي دي او په بلب باندې خپلې خیمې ته ځي. نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. ډېره مننه مولوي صاحب. څه پیغام وینا لري څه ویل؟ پیغام خو اول خو دغې زما ټول افغانانو او دغه خارج کې دي او که داخل کې دي ډېر شکرګزار یم. ته په الله یقین وکړه چې په دومره سخته حالاتو کې موږ ته اوږه راکړې ده چې زه د دې قطعا
هغه ستاینه او د دوی دغه احسانات په زما په دې وړه ژبه نشم بیانولی او ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارات چې څومره ښېګڼې او مرستې کړي دي حتی دا تیاري به داسې تاویدلي مومن صاحب لکه رشکې د جلال آباد نو الحمدلله دوی هم ډېر منندوی او شکرګزاره یو الله دې زموږ دا ولسونه او زموږ دا نظام دقسې متحد او یو لري نور هیوادوالو ته که هغه زموږ داخل کې دي که خارج کې دي د افغانستان دغه غیور ملت او با شهامته ولس نه دا دغه کوو چې دغه ودیرو کلی او د دې اړوند علاقې لکه شماش کلی اریته او سهیله او مسعود او ګربزه دا خلک یقیني د الله امر و خو وځپول شول ډېر تاسو په الله یقین وکړئ دا مومن صاحب داسې یو صحنه وه که نه نو اوس ماته خوب ښکاري دغه تاسو د سروې وکړله د مشیان هم توضیح کړل دلته د سولر او بیټریانې او د دې سره لوازمات برقونه او تارونه زه یم که دا ټول یو خوب دی یو ګپ دی بس خو انشاءالله الله پاک دې دا زلزلې او دا مصیبتونه ودرئ نو هیوادوالو مو غوښتنه دا ده چې بس موږ سره الحمدلله ډېرې مرستې کړي دي خو په آینده کې چې دا کورونه او دلته پلونه مدرسې مساجد دا ړنګ شوي دي دا راته ورغوي په دې برخه کې راسره کومک د داسې ورځې په هیله یو چې زه دلته دې درې ته مزار درې ته دې بېلابېلو کلیو بانډو ته راځو یو خو دې دا سړک ورته انشاءالله چې جوړي په ښه صحیح معنا او ښه صحیح ډول دا کوڅې دا واړې او غټې کوڅې دا کورونه جومات مدرسه ښوونځي په دې هیله یم چې دا ټول انشاءالله چې جوړ وي او زه دا امید هم لرم چې انشاءالله کېږي ډېره مننه خوشحاله اوسې مولوي صاحب خوشحاله شو ډېره مننه الله دې خیر درکړي کور ودان الله هم دا راتګ په خپل دربار کې قبول کړه خوشحاله ستا ساتل فرض پامون لظالم نه دې پښتانه کوو ستا ساتل فرض پامون د واده او د غژمانه کوو سلام وطنه ټول دې در نظر شو روح مو او تنه سلام وطنه قریب الله غزوان چې تاسو یې دلته انځور وینئ چې واقعا ډېر په دردیدلي حالت کې سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې خلکو پیژنده او حتی تر دې پورې چې هغه دردیدلې شیبه چې په هغوی تېره شوې وه نو زیاتره خلکو یې انځورونه په خپل ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل حتی پروفایلونو کې وکارول او ډېر خلک پرې خفه شو نو له نیکه مرغه چې قریب الله جان ته مو ځینې د ښوونځي او داسې نور توکي وسایل اخیستي دي هغه خپله نن چېرته تللی ورور یې راسره دی بیا هم ستړی مه شي جوړ په خیر صحت دې ښه دی قریب الله ستاسو کوچنی ورور و چېرته تللی و لاندې سمې ته کده شوی و توزیار ته کې لار ته غوښتی خلته یې غوښتی و سمه ده دا د ښوونځي یا مکتب لپاره مو ورته بیک رانیولی او دغسې تقریبا بېلابېل ډوله 3 درجنه کتابچې دي چې ورته ډالۍ شوې د بل درجن کتابچې او دا د ښوونځي لپاره تیار جوړ شوي لباس یا جامې دي دا د اوبو لپاره چې کله ښوونځي ته ځي که نه چې تږی وي نو دې کې ځان سره اوبه او دا بېلابېل پنسلونه او داسې د رنګ پنسلونه قلمونه دي او جرابې دي د دې تر څنګ هغه بېلابېل ډوله توکي چې دوی ته په ښوونځي کې واقعا اړتیا وي دا ورسره مرسته وشوه او دا زما په نظر بوټان دي ډېر عالی او ښه بڼه بوټان او سپلۍ دي د دې تر څنګ 2 جوړه نورې جامې دي ټوټې دي چې بیا ځان ته یې وګنډي او دغه 1000 افغانۍ هم د دې جامو لپاره چې ځان ته بیا په خپل اندازه برابرې کړي جوړې کړي نو دا به قریب الله جان ورور ته تسلیم کوي صحیح ده انشاءالله بس ډېره مننه سلام وطنه ټول دې در نظر شو روح مو او تنه سلام وطنه کور د اتلانو مرګي په دښمنه سلام وطنه ژوند ته
ژوند څو چې مونږ یو ژوند دی ژوند ته ژوند تا ته ژوند هر خطر وړو په تندې ژوند ته ژوند تا ته ژوند مونږ یو درنو لیدونکو له نیکه مرغه چې د سنرایز افغانستان چینل او د دې ترڅنګ د اخلاص خیریه بنسټ په ګډه همکاري موږ وتوانېدلو چې نن 110 کورنیو سره د روښنایي د برق یا د سولري سیستم همکاري مرسته وکړو. په دغې همکارۍ کې مرسته کې نو واقعا زموږ د ډیری د بیلابیلو هیوادونو څخه د مسافرو هیوادوالو مرسته وه، لاسنیوی و، همکاري وه. د هغوی له برکته نو نن دا دی شاوخوا 6 کلي رڼا کېږي او 110 کورنۍ ته روښنایي رسیږي. تر څنګ مې د اخلاص خیریه بنسټ مسؤل په افغانستان کې ولاړ دی. له دوی سره به یو څو لنډې خبرې هم ولرم. د دوی یوه ستره همکاري د دوی وه چې دلته موږ دغه مرسته ورسوو. بیا هم ستړی مه شي. جوړ په خیر برهانی صاحب، صحت دې ښه دی؟ قراری ده؟ چطور احساس دارین برهانی صاحب امروز؟ خوشبختانه که ما درست قبل که آمده بودیم اینجا سرویر انجام دادیم و توانستیم که امی سیستم برق را، روشنایی را به 6 قریه و 110 خانواده برسانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طبق گفته سباون صاحب، ما چند روز قبل اینجا آمده بودیم. چند فامیلا را که در اینجا متضرر بودن او شهید داده بودن، زخمی داده بودن، اونا را که خود یادداشت کردیم در 6 قریه که امروز خوشبختانه تانستیم که به 110 فامیلی که ما یادداشت کرده بودیم روشنایی را آوردیم در خانهشان. بسیار خوب. و همچنان به بعضی از اطفال هم یک چی اندازه کمک رسید، کمک نقدی تقریبا 50,000 زیادتر کمتر. ما به تعداد اطفالی که اینجا در مکتب بودن شکایت زیرا داشتن که ما نه قلم داریم نه کتابچه داریم، پول نقد برشان تقسیم کردیم و برشان گفتیم که بر خود کتابچه و قلمی که از بین رفته بخرین. اگر دفعه دوم چانس جاری کرد انشالله که باز ما در مکاتبشان خواهد رفتیم که تیشان خرطاسی را کمک خواهد کردیم. بسیار خوب. واقعا که گرچه در این ساحه، در این قریه و قریه های دیگر در ولایت کنر و جلال آباد، ننگرهار و لغمان بدبختانه به مردم معصیب رسیده، این روزها دیگر روزهای بسیار غمگینی است به مردم ما. روزهای بسیار چه شی ورتوی پدری کی غمگین میسایی یعنی دیگه. با امید این که این باعث ازی شده باشه که یک لبخند به مردم در لبانشان آمده باشه و واقعا که یک سکون و یک خوشی و یک باعث ازی شد که ما و شما دیگه لذت ببریم از این صحنه. خداوند این مصیبت ها را دیگه از سراسر دنیا دور کنه، بالخصوص از این مردمی که بسیار فقیر، نادار و از شهر بسیار دور هستند. ما که از شهر کنر حرکت میکنیم در 5 ساعت تا اینجا آمدن نمیکنیم. راهشان هم خراب است. خداوند سرجا دیگه در آینده فضل کنه و این مصیبت را گم کنه. آمین. و کدام گفتنی پیام چیزی در دلتان باشه میتونین بگین؟ دوستایی که توانمند هستند و امکانات دارند میتوانند که از طریق بنیاد خیریه اخلاص و کمک‌های خود روان کنند و اینجا ما بر مستحقین انشاءالله که به وقت زمان ضرورت برشان میرسانیم. تشکر حاجی صاحب. زنده باشی، بخیر باشی. درنو لیدونکو د اخلاص خیریه بنسټ مسؤل په افغانستان کې هدایت الله امرخیل صاحب چې تاسو خبرې واورېدلې، بس د دوی د کور ودان وي، د دې ترڅنګ د دوی د هغو همکاران و هغو وطنوالو چې هلته په انګلستان هیواد کې تل هڅه کوي چې دغه مرستې راټولې کړي او دلته یې اړمنو خلکو ته دغسې په سخت وخت کې خپلو هیوادوالو ته ورسوي. د دې ترڅنګ ځینو هیوادوالو چې مرستې کړي وي غوښتلې چې یادونه یې وشي، نو زه به له ټولو څخه مننه وکړم. ډېرو وغوښتل چې نومونه یې یاد نشي، د هغوی یادونه ونشي، خو ځینو وغوښتل چې یادونه یې وشي، د هغوی یادونه به م وکړم. خو زه بیا هم د دوی او د ټولو څخه ځانګړې مننه کوم. چا چې مرسته کړې اوس چې مونږ ګوري، نو خدای مو خوشحاله آباد لره او له داسې غمونو لرې اوسئ. خدای نظر ورور له انګلستان هیواد څخه، وزیر شینواري ورور له بلجیم هیواد څخه، خالد
مرتضی ورور له امریکې څخه، عبدالغني شینواري، ډاکټر ذکریا شینواري او مشل شینواري له استرالیا هیواد څخه، انس ورور له سویډن څخه، حمید یادګاري او محمد حنیف یادګاري د امریکا له ویرجینیا څخه، او آمنه وردګ خور له امریکا څخه مرسته کړې وه. دغسې له دوی څخه ډېر نورو هیوادوالو هم مرسته کړې، خو هغوی د خپل نوم یادونه نه غوښتله چې باید وشي. بس د ټولو دې دغه صدقې قبول او منظور شي. رب دې تاسو ټول له دغسې غمونو څخه او داسې ستونزو څخه وساتي. او نن واقعا د سکون، د خوښۍ او خوشحالۍ ورځ وه چې مونږ وتوانېدو د همدغه هیوادوالو مسافرو له برکته دلته وشو کولی 6 کلي رڼا کړو او 110 کورنیو ته روښنایي ورسوو. نو تل هڅه وکړئ خپل هیوادوال په داسې سختو شیبو کې یاد وساتئ، او څومره مو چې د توانه پوره وي دغسې اړمنو کسانو سره مرستې وکړئ. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په یو مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.